بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت په نعمتونو کې یو لوی نعمت هغه دا دی او یو لوی احسان په بندګانو باندې دا دی چې د دې بندګانو یو تړون پیدا کی د خپل ځان سره، د خپل دین سره، د کتاب او د سنت سره، د قرآن او د حدیث سره. د الله رب العزت بېشماره بندګان دي او په دې دومره بندګانو کې الله بعض خاص کی او چاڼي کی د دې دپاره چې دی غوږ کیږدي دین ته، د دې دپاره چې دی عمل وکړي په دین باندې، د دې دپاره چې دی خلکو ته وښیي دا دین، نو دا د الله بیا خاص احسان دی په دغه بنده باندې. او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې غوره خلک هغه دي چې قرآن یې زده کوي او نورو ته یې ښیي. دا انسان چې غوره کړی شوی دی او د قرآن زده کوي یې بل ته ښیي، نو دا د الله په توفیق سره او د هغه په احسان او د هغه په کرم سره، ځکه چې دا کیدی نشي چې یو سړی دی د الله رب العزت د طرف نه توفیق هغه ته نه میلاو شوی او دی د بندګي د الله وکړي، او دا کیدی نشي چې الله رب العزت طاقت نه وي ورکړی یو بنده له د دیندارۍ او دی د دینداري وکړي. زه دا منمه چې د دې انسان کردار پکې لازمي، د دې مؤمن دینداره کردار پکې وي، خو دا د الله د توفیق نه بعد. نو الله رب العزت یو لوی احسان په موږ هغه دا کړی دی چې په دې مبارک مجلس کې راجمع کړي وو د دین د زده کولو لپاره. خلک راجمع کېږي د دنیا دپاره، څوک د څه دپاره او د څه دپاره، او موږ راجمع شوي وو د دې دپاره چې د الله او د الله د رسول خبره واورو. دا د الله لوی احسان دی په موږ باندې. بیا خصوصا په دې زمانه کې چې فتنې د هر طرف نه دي، د فتنو په دور کې چې یو سړی د دین سره اړیکه لري، نو دی د هر وخت د الله رب العزت شکر ادا کوي. او زه وایم چې داسې سړی د سجدې نه د سره دا سر اوچت نه کړي چې په دومره فتنو کې الله رب العزت دی وساتي، په دې دومره ګناهونو کې الله رب العزت د ده حفاظت وکړي. نو دا په تاسو باندې او په ما باندې د الله احسان دی. په اوله کې دا نعمت تاسو ته رایادول غواړم، داسې راجمع کېده د دین د اورېدو دپاره او دین د بیانولو دپاره. او الله ګواه دی په دې خبره باندې چې زه د دومره لرې نه چې رالم او ما دوره تفسیر په منځ کې ودرو د یو څو ورځو دپاره، نو الله ګواه دی چې هغه صرف په دې مقصد رالم چې الله راضي شي. او د هغې نه بعد زه د خپل رونه، د خپلې خویندې، دوی ته زه یو دوه خبرې وکړم، او که چېرته الله رب العزت د دې دوو خبرو د لاسه ما وبخي او کیدی شي که چېرته په دې دوو خبرو باندې الله چاته هدایت ورکړي، نو زه په دغه مطلب راغلی یم. څه چکر و مکر له نه یم راغلی چې زه راغلی یم قطر لیدو له. هغه سړی په بل ټیم کې هم راتلی شي او بیا هم راتلی شي، خو د دوره تفسیر په منځ کې زه رالم. نو دا د الله رضا، د الله د
رضا دپاره او هغه محبت چې هغه خالص د الله دپاره دی د هغې په بنیاد باندې موږ دلته یو ځای شوي یو او الله رب العزت دی د داسې مجالسو نه موږ نه محرومه کوي او الله رب العزت دی د مرګه پورې موږ د دین زده کوونکي وګرځوي او الله رب العزت دی موږ له بیا عمل راکړي موږ له توفیق راکړي د عمل کولو په هغه څه باندې چې څه موږ زده کړو یا څه موږ بیان کړو او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله یو قوم راجمع شي د الله د یادولو دپاره د دین د زده کړې دپاره د دین د بیانولو دپاره نو په دوی باندې د الله د طرف نه خاص رحمتونه راورېږي په دوی باندې د الله د طرف نه سکینت سکون اطمینان هغه نازلېږي او ملائک په دوی باندې له پاسه سوری جوړ کړي وذکرهم الله فی من عنده او الله رب العزت د دې انسان تذکره په اسمانونو کې کوي او دا خو یو بل حدیث کې هم راځي حدیث قدسي دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی ای د آدم بچیه که تا زه په خپل زړه کې یاد کړم نو زه به دې د ځان سره یاد کړم او که چېرته تا زما تذکره په یو مجلس کې وکړه نو زه به ستا تذکره په داسې مجلس کې وکړم چې هغه به دغې نه غورئ او هغه مجلس د ملایکو په اسمانونو کې الله رب العزت د دې بندګانو تذکره هلته کوي دا موږ چې دلته راجمع شوي زموږ امید دا دی او غواړو د الله نه دا چې الله دې زموږ تذکره په اسمانونو کې وکړي او الله دې په موږ باندې رحمتونه راوورئ او دا زما تاسو ته بار بار نصیحت دی تاسو به زما عام بیانونه او درسونه مو اورېدلي چې دا قسمه مجالس په دې کې ګډون دې ته راتګ د دې دپاره منډې دا خبرې اورېده نشرول دا چېرته پرې نه دی ځکه چې هسې هم زموږ د دیندارۍ دغه حال دی ټک خطا دینداري کوو نو چې کله په دې کې په دې ټک خطا دیندارۍ کې موږ درس او وعظ او نصیحت وانورو نو زموږ هغه ایمانونه ښه کمزوري کېږي او ښه خرابېږي ځکه چې دا نصیحت دا درس دا بیان دا وعظ دا داسې مثال دی لکه چې ځمکې له اوبه ورکوې نو چې څو پورې ته ځمکې ته اوبه ورکوې دا ځمکه ژوندی وي دا برابرې د دې فصل مزېدارې دغه شان زموږ دا زړونه دي چې کله موږ د دې دین د بیانونو نه لرې شو او کله موږ د دیني مجالسو نه لرې شو کله موږ د قرآن د تلاوت نه لرې شو کله موږ د رسول صلی د حدیثونو نه لرې شو بیا زموږ دا زړونه چې دی دا ورو ورو مړه کېږي زموږ دا ایمانونه کمزوري کېږي دا ایمانونه داسې نه دي چې دا په یو ځای ولاړې ګوره دا ایمان کته بره کېږي او دا به تاسو په دې ځای کې محسوسه کړي بغیر د دلایلو بیانولو نه چې زه د قرآن او د حدیث نه دلایل بیانوم نه هغه اوږده خبره ده خو دا دلته موږ محسوسوو چې بهر زموږ دې ځای ته چې موږ راتلو زموږ د ایمان کیفیت یو شان اوس چې موږ دلته کېناستو دا خبرې موږ اورو او بیانو نو زموږ د ایمان کیفیت بل شان دی دغه شان دا ایمان کمیږي زیاتیږي او کله دا ایمان د فتنو د لاسه او د بېدینۍ د لاسه او د الله نه د لرې کېدو د لاسه دومره کم شي چې بالکل ختم شي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی آخره زمانه کې به داسې فتنې راشي لکه د شپې د توره تکه توره تیاره داسې فتنې به راشي او یو سړی به د شپې مسلماني سحر به کافري او سحر به مسلماني او د شپې به کافري دا ولې ځکه چې هغه ایمان په کمیدو دی ورو ورو دومره کم شو چې بالکل دا سړی والعیاذ بالله د ایمان نه خلاص شو نو زما تاسو ته دا نصیحت دی د علماو بیانونه او هغه علما چې هغه الله رب العزت په کړي په قرآن او په حدیث باندې هغه علما چې هغه خبره د دلیل سره بیانوي هغه علما چې هغوی د الله رب العزت د توحید د رسول الله وسلم د تابعدارۍ د سلف صالحینو د تابعدارۍ خبره کوي د هغوی وعظ او نصیحت وخت په وخت اورئ که روزانه نه په دویمه ورځ یې اورئ که په دویمه نه په درېیمه اورئ هفته کې دوه درې ورځې اورئ نو دې سره به دی چې یو خو به تا ته دا خبره معلومیږي چې په تا کې څومره کمی دی کم عیب په تا کې دی هغه لرې کول غواړي په کم ځای باندې محنت کول غواړي کم کار له توجه ورکول غواړي او بله دا که ته برابر ومې که نه لکه یو نیم سړی داسې خبره کوي او دا د جهالت خبره د انتهایي چې زه دیندار یم زه عالم یم زه پلانی او علانی یم او زه دا او زه دغه دا خبره
زه منم نه چې د عقل خاونې وکړي، زه دا منم نه چې حقیقي دینداره دی دا خبره وکړي، ځکه چې کم سړی دیندار یې والله یې پېژندلی صحیح او کم سړي دا خپل دین صحیح پېژندلی که نه، نو دی همیشه په ځان باندې عیب لګوي، په ځان ته د نقصان نسبت کوي چې زما ایمان کمزوری دی، زه محنت کوم چې دا ایمان ډیر کم، زما علم کم دی، زه کوشش کوم چې علم یې زده کم، او ځکه حق پرست علما د دې امت چې تیر شوي دي او دي د هغوی دا نښه ده چې هغوی همیشه د مرګه پورې 80 کاله ومري، 80 کاله ومري، 80 کاله ومري، او هغه بیا دا وایي زه طالب علم یم، زه دین زده کوم لا اوس هم، نو چېرته به دا خبره نه کې چې زه برابر یم، زه پوره یم، زه دیندار یم او زه داسې او زه دغه. ها موږ به د الله شکر ادا کوو چې الله توفیق موږ له د دیندارۍ راکړی دی، ورسره به د دې خبرې اقرار کوو چې دینداري زموږ هغه شان نه ده لکه څنګه چې پکار ده، داسې زموږ تقوا نه ده لکه څنګه چې پکار ده، داسې زموږ علم نه دی لکه څنګه چې پکار دی، داسې زموږ عمل نه دی چې څنګه پکار دی. فایده به د هغې دا راوځي چې ته به بیا کوشش دا کوې چې ترقي پکې وکړي، مخکې پکې لاړ شي، او چې کله دعوه د کمال دې وکړه نو بیا به ته ډډه ولګې، خپه په خپه باندې واچې، او بس زه خو هسې پوره یم، زما خو هسې علم ډېر دی، زما خو هسې عمل ډېر دی، زما خو هسې ایمان ډېر دی، نو ورو ورو دی په نقصان کې او په کمیدو شي تر دې چې دی د دغه دیندارۍ نه، د دغه علم نه، د دې تقوا نه یې ورځ خلاص شي. نو دا خبره مې په دې کوله چې دې مجالسو کې ګډون او یا د علماو نصیحتونه درسونه اورېده یا کتابونه کته، په دې کې دا خبره چېرته نه راځي مخې ته چې نور بس دی، دیندارۍ کې بس کېده ګورې نه ښه. او ځکه الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، او د خپل رب بندګي کوه تر هغه وخته پورې چې تا له مرګ راشي. معنی ده چې د مرګ نه مخکې دمه نشتي د عباداتو کې. ګورې داسې یو وخت په موږ نه راځي چې موږ خلاص شو د الله د بندګۍ نه، او څنګه به یو سړی د الله د بندګۍ نه خلاص شي او دی بنده د الله، او بنده د الله چې شوي نو کې به هغه څه چې د سید ته ویلي دي او ځان به ساتې د هغه څه نه د څه نه چې منع کړی، ځکه چې ته بنده او بنده کار دا دی چې دی به د سید او د مشر د هغه خبره به اوري او هغه به مني. نو الله رب العزت موږ له توفیق راکړي، او د الله د شکر نه بعد او د الله د حمد او ثنا نه بعد زه د دې مبارک ملک شکریه ادا کوم، د دوی د حکومت، د دوی د اوقافو چې کوم وزارت دی، اسلامي وزارت دی د هغې، او د دې مرکز والو، او په دې مرکز کې چې څوک کوششونه کوي، محنتونه کوي، دا مبارک مرکز عبدالله ابن زید المحمود، زه د دوی ټولو شکریه ادا کوم چې ما له یې موقع راکړه، او د الله د توفیق نه بعد تاسو زه ولیدم، ما تاسو ولیدئ، نو دې کې چې کوم چا موږ ته لاره اسانه کړه نو هغه دا مبارک مرکز دی. الله رب العزت د دوی دا محنت او دا کوشش دا قبول کړي. مختصر خبره هغه به کوو په دې باندې نن، الصراط المستقیم، نیغه لاره. موږ په هر منځ کې د الله نه دا سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه، او په هر منځ کې نه په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم. فرضي منځونه پرېږده، په نفلي کې هم لګیا یو، او هر منځ کې موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم. او د دې نه علاوه هم موږ کله لاس اوچت کړو الله ته، موږ وایو یا الله موږ ته لاره نیغه وښایه. کله موږ یو چا ته دپاره دعا کوو چې الله دې تا ته نیغه لار وښیي. هسې چېرته ما او تا دا سوال د ځان نه کړی دی چې دا نیغه لار څه ته وایي؟ نیغه لار یو سړی به ما ته دا ووایي چې پښتو کې خو موږ نیغه لار دغې ته وایو چې نیغه یې دې کشه، دا خبره صحیح ده، خو دا تعریف په لغت کې دی د صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه، موږ له هدایت راکړه هغه لارې ته چې هغه نیغه ده. دا نیغه لار کومه لار ده او نیغه لار څه ته وایي؟ د دې باره کې یو څو خبرې امید دی چې تاسو یې په توجه سره اوري، او زه به کوشش کوم چې دا خبره درته واضحه کړم.
او دومره لرې نه چې زه راغلی یم او دومره محنت تاسو کړی دی نو دا به موږ ضایع کوو نه، فایده به موږ په دې طریقې سره بیا اخلو د دې هر څه نه چې موږ دا خبره په توجه سره واورو او ځان پې پوه کړو او بیا په خپل ژوند کې راولو باذن الله سبحانه وتعالی. اهدنا الصراط المستقیم. زموږ یو غټه کمزورتیا هغه دا ده د پښتنو خصوصا چې موږ د قرآن په معنا، په ترجمه، په تفسیر اکثر نه پوهېږو. زه دې ملګرو ته اکثر وایم، زه وایم موږ پښتانه په دین مین یو، خو بدبختي دا ده چې دین په صحیح معنو سره نه پېژنو چې دین څه ته وایي. په دین ښه مین یو، په دین ځان قربانو، خو دا خو د پښتنو تاریخ هغه د دې نه ډک دی او ښکارم د بغیر د تاریخ نه چې د دین دپاره، د دیندارۍ دپاره دوی څومره قربانیانې ورکړي دي او کوي لګیا دي، خو پېژنې نه چې دا زه څه دپاره قرباني ورکوم. ولې نه پېژنو موږ؟ ځکه چې موږ کوشش او محنت نه دی کړی. موږ دین زده کول یعنی په یو طبقې پورې خاص کړي دي. هغه طبقه ده هغه خلک، هغه هلکان، هغه جنکۍ چې هغوی په مدرسو کې، په یونیورسټیانو کې، په جامعاتو کې سبق وایي. فقط مولا پوه شه، دین پوه شه، مولوي صاحب پوه شه، دین پوه شه، شیخ صاحب پوه شه او دین پوه شه. دا د پوخانو دا طریقه دي سره روانه. خبرای چې کوم کس دی چې هغه علم نه کوي، یا هغه مولا نه دی، یا هغه شاګردانو کې نه دی، طلباو کې نه راځي، یا هغه زنانه چې طالباتو کې نه ده، یا د دوی نه علاوه چې څوک دي د الله بخلي دي، دوی به هر څه کوي. نه، دا نقصان دی. نقصان موږ داسې وکړو چې موږ دین هغه یو طبقې پورې خاص کړو، حالانکې الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان خو پرېږده، دا کافران چې دي او که هغه په هر قوم کې دي او په هر ملک کې دي، الله رب العزت دا پیغمبر دی ټولو ته رالیږلی دی. او صرف د انسانانو خبره نه، د پیریانو ته هم الله رالیږلی دی. نو بیا په مسلمانانو کې دننه څنګه دي یوې طبقې پورې دا خبره خاص شي چې دوی به دین زده کوي او په دیندارۍ او په دین به عمل کوي، دا بله طبقه چې ده نه، د دوی لپاره ضروري نه ده. دا زه منمه، بعض خبرې ضروري نه دي، بعض ضروري دي. کومې چې ضروري نه دي د عامو خلکو دپاره، هغه جوهر علم دی، دقیق علم، تفصیلي علم، او د یو مسلې ویښته کوزېده، دا زده کول په عوامو لازم نه دي، په عامو مسلمانانو لازم نه دي، دا د علماو دپاره دي. ځکه دوی ته مسلې راځي، دوی تحقیق کوي، دوی تدریس کوي، دوی مطالعه کوي، دوی د امت رهنمایي کوي، دا د امت مشران دي. دی به لازم هرې مسلې ویښته ځان رسوي. هر چې عوام دي دی به هغه دین کم سے کم زده کوي، هغه دین کم سے کم زده کوي چې هغه د بنیاد او د اصولو سره تعلق ساتي او د هغه عباداتو سره چې هغه روزمره یا زمونږ په ژوند کې راځي، که روزانه نه شي خو زمونږ په ژوند کې راځي. لکه د عقیدې مسایل زده کول، بنیادي د عقیدې غټ غټ چې کوم مسایل دي دا زده کول، دا په هر مسلمان لازم دي. الله څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان څه ته وایي؟ آخرت څه ته وایي؟ ملایکو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، دا غټې غټې مسلې دي، دا زده کول په هر چا لازم دي. مونځ موږ د اسلام رکن دی او روزانې کوو، فرض او نفل، کم سے کم چې تاله د مانځه طریقه درسي، کم سے کم چې تاته د روژې مسایل معلومي، کم چې بنیادي مسایل دي، کم سے کم چې یو سړی زکات ورکوي، مال ورسره دی چې دته د زکات بنیادي مسایل معلومي، د مور پلار سره ناسته پاسته، د هغې آداب، د هغې طریقې چې دا درته معلومي، د بچو سره د ژوند تېرولو طریقه، د بچو حقوق په مور پلار باندې، د مور پلار حقوق په بچو باندې چې دا خو کم سے کم معلومي. ښځې ته د خاوند حق، خاوند ته د ښځې حق چې دا خو دوی ته معلومي کم سے کم. یو مسلمانه کورنۍ څنګه وي، مسلمانه کورنۍ څنګه ژوند تېروي چې یو سړی مسلمان وي، ښځه مسلمانه ده، بچي مسلمانان دي، مور پلار مسلمانان دي، دوی په یو کور کې اوسي، دا ژوند به څنګه تېرېږي؟ د دې خو لازم څه اصول شته په شریعت کې، د دې دپاره څه مسلې مسایل بیان شوي دي، کم سے کم چې ما او تا خو هغه زده کړو. یو سړی مزدور دی،
یو سړی مزدور دی مزدوري کوي کم سے کم چې دی هغه مسایل بنیادي معلوم کي چې هغه د مزدورۍ سره تعلق ساتي کومه مزدوري ته کولی شي کومه نشي کولی کم مال حلال دی کم حرام دی یو سړی تاجر دی چې دی معلومات وکړي چې تجارت کم حلال دی کم حرام دی یو سړی ډاکټر دی یو سړی انجینیر دی چې دی د خپل فن سره چې څه تعلق ساتي کم سے کم چا خو یاد کړي کنه موږ دا نه دي ویلي چاته چې یو سړي باندې هسې یره راشي وس او خوله پرې راماته شي چې اخ دا خو موږ ته وایي چې تاسو به دین بلکل داسې زده کوئ د الف نه د یا پورې چې کومه وړه مسله ده او ګټه دا د علماو کار دی دا زه منم دا د طلباو کار دی دا د طالباتو کار دی خو عام مسلمانان چې دي په دوی باندې د دین بنیادي مسایل زده کول هغه لازم دي او د دین په بنیادي مسایلو کې یو دا خبر هغه دا چې موږ کم سے کم په دې مانځه خو پوهه یو که نه چې زه په مانځه کې څه ویم زه په مانځه کې سوره فاتحه ویم حتی په سوره فاتحه پوهېږي یاره وایي سوره فاتحه خو موږ دغه وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د افسوس خبره دا ده یو سړی به ما ته دا وایي چې ته تپوس دا کې چې ته له د سورې فاتحې ترجمه درځي او که نه یا ته به پوهېږي او که نه ډېرو له سورې فاتحه ویل نه ورځي چې سورې فاتحه ویلی کېږي څنګه نو موږ به څنګه پوه شو چې موږ له تلاوت د سورې فاتحې نه راځي موږ ته به څه پته ولګي چې د اهدنا الصراط المستقیم د دې څه مطلب دی مانځه کې ځکه خو زموږ په منځونو کې خو نوم نشتي ځکه چې موږ ودرېږو الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وبس منډه ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که چېرته ما ورته په معنی پوهېدې که نه لمونځ به موږ له خوند راکولی دا تلاوت که د امام لنډولی نو موږ به خفه کېدی چې دی ولې دا مونځ لنډوي ځکه چې هلته زه به پوهېږم چې د امام څه وایي موږ به د هغه ایتونو سره جړلی کوم ایتونه چې د عذاب خبره کوي د الله د عظمت بیانوي الله شان پکې بیانېږي د آخرت سختي پکې بیانېږي موږ به د هغه ایتونو سره د الله نه غوښتنه کولی امیدونه به هم ډېرېدی په کومو ایتونو کې چې د جنت باس راځي د الله د رحمت باس راځي دا به هله کېدی چې کله موږ د الله په کلام باندې پوهېدی اهدنا الصراط المستقیم دا خو موږ ډېر په اسانه ووایو چې یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه خو وی اخوا لاره نیغه څه ده چې د موته یې د الله نه غواړو اهدنا وښایه موږ ته هدایت ښودنې ته وایي په لغت کې هدایت په عربۍ کې ښودنې ته وایي د هدایت دوه قسمه دی دلته ته د الله نه دوه قسمه هدایت غواړي دا خبره یاده که یو هغه دا دی او تاسو به انشاءالله که زما عام درسونه نور اورئ کوم چې زه هلته سعودي عرب کې کوم نو تاسو به د اکثرو مسلو باندې پوهه انشاءالله اهدنا الصراط المستقیم کې ته دوه قسمه هدایت د الله نه غواړي دوه قسمه هدایت ځکه چې هدایت دوه قسمه دي یو هغه هدایت دی چې هغې ته هدایت التوجیه والارشاد ویلی کېږي یو چاته لار ښوه یو چاته لار ښوه اوس به یو سړی ما ته وایي چې خبره داسې اوږده کړه یو چاته لار ښوه خو دغه هدایت دی او دغه یو قسم دی نو بل پکې څه شی دی خو لار دې ورته وښوه او موږ هم الله ته دا وایو چې یا الله ما ته لار وښایه زه نن تاسو ته یو ډېره فایدهمنه خبره بیانوم دا په توجه واورئ یو هدایت دی چې یا الله ما ته لار وښایه هدایت التوجیه والارشاد او دا هدایت د الله په لاس کې دی او دا هدایت د مخلوق سره نشته لکه انبیا الله را لېږلي دي دپاره چې خلکو ته لار وښایي علما لګیا دي دپاره دي چې خلکو ته لار وښایي زه چې دلته ناست یم تاسو ته بیان کوم دا هم دې دپاره تاسو ته لار وښایي دویم هغه هدایت دی هدایت التوفیق هغې ته ویلی کېږي چې دا سړی بیا د نیغې لارې ته راواوړي دا بل هدایت دی موږ دلته د الله نه دوه سواله کوو چې هغه دې ظاهره کې یو سوال او که تفصیل له لاړ شي موږ د الله نه دوه سواله کوو دلته اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته لار وښایه نیغه ښه سوال چې الله لاره نیغه وښوه نو دې بل هدایت ته څه ضرورت دی خو دغه کافي دی که نه نه ډېرو خلکو ته نیغه لار ښه معلومه ده خو په دې نیغه لار روانېږي نه ښه ورته پته ده چې دغه کار چې کوم دی دا فلانې دا دینداري ده دا موږ ته الله ویلی دی دا موږ ته د الله رسول ښوولی دی خو کوي نه دې ته اوس نیغه لار معلومه ده ښه او ډېر خلک داسې دي چې هغوی ته کږه لار معلومه ده چې کومه کږه ده او د هدایت نه او د نیغې لارې نه اورېدلې ده هم په دغه کږه باندې په خپله روان دی زموږ دې بل هدایت ته هم ضرورت دی
یا الله ما ته وښایه لاره نیغه او ما له طاقت او توفیق راکړه چې په دې نیغه لار روان شم. نو په اهدنا الصراط المستقیم کې موږ د الله نه دوه سواله کوو. هغه دا چې یا الله ما ته نیغه لار وښایه او په دې نیغه لار باندې بیا ما له د عمل کولو توفیق راکړه. که مشهوره دعا ده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. یا الله موږ ته حق وښایه او بیا د حق د تابعداري توفیق راکړه. دکه دوه خبرې شوې که یا الله ما ته حق وښایه. کله سړي ته حق نه ښکاري، کله سړي ته حق باطل ښکاري او کله ورته باطل حق ښکاري. دا ټول به غلطی دي. وایي نه یا الله ما ته دا حق وښایه، بیا خبر په دې ځای بندېږي نه او بیا ما له د دې حق د تابعداري کولو توفیق راکړه. اهدنا الصراط المستقیم کې چې کوم هدایت موږ د الله نه غواړو هغه موږ د دوه قسمه هدایت د الله نه غواړو. یا الله ما ته لاره نیغه وښایه او دویمه څه زه غواړم تاسو هم څه جواب راکړئ. توفیق راکړه. زه چې هلته کوم درسونه کوم او زمونږ چې کوم هلته شاګردان دي الله یې د هغوی حفاظت وکړي، زه د هغوی سره داسې عادت شوی موږ همیشه د سوال جواب کوو. زموږ چې د ملګري تکړه تپوس کوم منځ کې ټول جواب راکوي. تاسو په بیانونو کې اورېدلي مې اورېدلي به هم. دا چې کله سړی دیني مجالسو کې کښېني د خبرو سره عادت شي. دیني مجالسو کې چې نه کښېني که نه او په دې سټیج باندې سړی ودرې ورته وایي چې صرف دقه خبره وکړه چې نن به دا پروګرام وي او نن به بیان وي. که ته دا خبره وکړه بیا ما ته ووایه، او که وکړم نو دومره بد حال به وي او رپېږي به او ساه به یې رامات شي او خولې به پرې روانې شي. ولې؟ ځکه چې ده چېرته داسې مجالسو کې خبره کړې نه ده. نو په دیني مجالسو کې برخه الی په هغه خبرو کې چې هغه تا ته معلوم وي. نو موږ د الله نه سوال کوو چې یا الله ما ته نیغه لار وښایه او ما په دې نیغه لار باندې روان کا. ښه، اوس راځو دې له الصراط المستقیم څه ته وایي، نیغه لار څه ته وایي. خو دا ته یو فایده ذکر کوم او ځان سره یاده کړئ. په عربۍ کې الصراط نه دی، الصراط یو په عربۍ کې الطریق یو صراط دی. الصراط د دې یو څو صفات دي په عربۍ کې، د دې لارې یو څو صفات دي. یو دا چې دا لار نیغه وي. الصراط په عربۍ کې هغه لارې ته وایي چې هغه څه وي، هغه نیغه وي. او طریق چې ورته وایي که نه دا کیدای شي کوږ ووږي، خو الصراط هغه لارې ته وایي چې دا نیغه وي بلکل. دویم، الصراط هغه لارې ته وایي چې هغه ته مختصر خپل مقصد ته رسوي. دویم صفت په الصراط کې دی. دریم صفت په الصراط کې دی چې دا ډېره پراخه وي. اوس دا یاده که الصراط المستقیم یا الله موږ ته وښایه نیغه لار، یعنې هغه نیغه لار چې کومه الله ته رسېدلې ده. دا لنډ تعریف دی. اوس ګوره د درې خبرو له راځو چې دا دلته شتي که نشتي. الصراط نیغه لار دې کې خو شک نشته چې کومه لار الله ته ځي هغه نیغه ده او مختصر ده. الله ته د رسېدو لنډه لار هغه دغه لار ده کومه چې د الله ده، کومه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ده، کومه چې د قرآن او حدیث ده. مختصر څنګه ده؟ پته نشته تاسو ذهن به دې خبرې ته وستلی او که نه. نیغه لار مختصري، نیغه لار څه مختصري. څنګه؟ کومه لار چې کږه وږئ که نه دا سړي له ټیم ډېره وي. کږه وږه لار یو طرف ته تاویږي او بل طرف ته تاویږي، دا د سړي نه ډېر زیات ټیم لري. نیغه لار د سړي نه ټیم نه لري. دا کومه لار چې الله ته رسېدلې که دا نیغه لار ده. دا تا رسۍ زر دی الله ته رسۍ او شر په هغوی کې دا نشته په دې لار پاتې شي. واضح دا لار پراخه ده. الصراط کې یو صفت دی چې دا لار به پراخه دا لار پراخه ده. کومه لار چې الله ته رسېدلې او ډېره پراخه ده، ډېر پې الله ته رسېدلي دي او ډېر پې روان دي او ډېر به پې رواني. دومره پراخه لار ده. دا د غریب دپاره هم ده، د مالداره دپاره هم ده، دا د تور دپاره هم ده، د سپین دپاره هم ده، دا د زنانه دپاره هم ده او دا د نارینه دپاره هم ده، دا د عربي دپاره هم ده، دا د عجمي دپاره هم ده، دا د زورور دپاره هم ده، دا د کمزوري دپاره هم ده، دا د ټولو دپاره ده. دا لار پراخه ده. دا مې یو فایده تاسو ته ذکر کړه چې الصراط او طریق کې څه فرق دی. یا الله ما ته وښایه لاره نیغه. نیغه لار بعض مفسرین یو څه وایي، بعض بل څه وایي، بعض بل څه وایي، بعض بل څه وایي. دا ټولې خبرې چې راجمع کړي یو معنی ده. وایي نیغه لار د قرآن لار، بعض داسې وایي.
بعض وایي نیغه لار د رسول وسلم د حدیثونو لار او دغه لار، بعض وایي نیغه لار د الله لار، بعض وایي نیغه لار اسلام دی، بعض وایي نیغه لار قرآن او حدیث. خو دا ټولې خبرې چې راجمع کړي خو یو خبره شوه که نیغه لار الله په قرآن کې وایي وان هذا صراطي مستقیما، او یقینا دا لار زما لار الله وایي نیغه لار ده فاتبعوه، په دې پسې روان شئ. اوس بیا هغه خبرې له راځو ګوره وان هذا صراط مستقیما، دا زما نیغه لار ده الله وایي دا لار زما نیغه لار ده. که دا کومه لار الله وایي چې دا زما نیغه لار ده هغې موږ ته ښولې ده د انبیاو په ژبه او هغه وحي په ذریعه باندې کومه چې موږ ته رالېږلې ده. بیا وایي فاتبعوه، نو په دې پسې روان شي. نو بیا هغه دوه هدایتونو له خبره راله یعنې لار خو موږ ولیده چې الله وایي دا زما لار ده. کومه لار ده یا الله وایي دا وحي زما لار ده که نه په دې وحي باندې راځه. الله وایي فاتبعوه، یوازې لار پېژندل نه دي، په دې لار پسې بیا روانېده دي. وان هذا صراطي مستقیما، الله وایي دغه لار زما لار ده نیغه لار ده فاتبعوه، په دې پسې روان شئ ولا تتبعوا السبل، او په ډېرو لارو پسې به نه ځئ. د دې نه بله فایده دا راووته چې نیغه لار چې کومه الله ته رسېدی ده هغه یوه لار ده. کومه لار چې موږ په سوره فاتحه کې په مخه الله ته سوال کوو چې الله ما ته وښایه او ما پرې روان که، هغه دغه یوه لار ده. دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي، هغه یوه لار ده. ځکه که تاسو قرآن تلاوت کوئ که نه او ترجمه اورئ یا تفسیر ګورئ نو دا خبره په ډېرو ځایونو کې تاسو وینئ چې د هدایت لار په قرآن کې دا یوه ذکر کیږي او د ګمراهۍ لارې ډېرې ذکر کیږي، او دغه شان قرآن کې چې رڼا ذکر کیږي نو یوه ذکر کیږي او ظلمات تیارې ډېرې ذکر کیږي، ځکه چې هدایت یو دی او ګمراهۍ لارې ډېرې دي. او حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره یو پیر موږ ناسو او د جنازې وخو نو لا ټیم پکې و لا وخت پکې و، نو رسول صلی الله علیه وسلم پوه کړو. وایي داسې پوه کړو چې یوه داسې کرښه وویسته، نیغه کرښه. بیا د دې نیغې کرښې ښی طرف ته او ګس طرف ته یې کرښې وویستې، ښی طرف ته داسې یو څو کرښې، ګس طرف ته یو څو کرښې داسې. او بیا یې دا ووایي دا په منځ کې چې کومه لار ده دا نیغه د الله لار ده، او دې ښی او ګس ته چې کومې لارې تللي دي دا د شیطان لارې دي. نو ګوره د شیطان لارې ډېرې دي، د ګمراهۍ لارې ډېرې دي، د هدایت لارې یوه ده. اوس که یو سړی دا ووایي چېرې الله ته چې موږ رسو نو عبادت خو قسمه قسم دي. یو سړی لمونځ کوي، یو سړی تلاوت کوي، یو سړی صدقه ورکوي، یو سړی زکات ورکوي، یو سړی ذکر کوي. دا خو ډېرې لارې نه شوې، نه لارې یوه ده. ځکه چې دا هر څه همدغه رب موږ ته ښوولي دي چې ته به یې کوې، دا هر څه موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم ښوولي چې ته به یې کوې. نو لنډه ده نیغه لار څه ته وایي چې کومه موږ د الله نه غواړو هغه لار د الله ده، هغه لار د رسول صلی الله علیه وسلم ده، هغه لار د توحید ده. دا خبره یاده کړئ هغه لار د توحید ده. عقیده به خالص صفا ساتي، یک یوازې به د الله بندګي کې، د الله سره به هېڅ څوک نه شریک کې، هېڅ مخلوق به د الله سره نه شریک کې، نه ولی، نه نبی، نه کاڼې، نه ونه، نه بوت، نه بل او نه فلان او نه الله. دا نیغه لار ده. که چېرته دې عقیده کې ګډوډ شوې که نه نو په خپله پوه شي چې ته نیغې لارې نه اورېدلی. نیغه لار د رسول الله وسلم تابعدارۍ ته وایي، الف نه د یا پورې ادخلوا فی السلم کافه. نیغه لار څه ده؟ الله وایي په اسلام کې به پوره ورننوځي، دا نیغه لار ده، پوره به ورننوځي. پوره به څنګه ورننوځي؟ د عقیدې نه شروع که او د اخرنۍ وړې خبرې پورې ته په اسلام باندې عمل کوې. دا په منځ کې نه وی چې زه دیندار یم او زه په اسلام باندې مین یم، خو دا پلانۍ مسله چې ده په دې کې زه کمزوری به راشم. ولې لکه په دې کې ولې کمزوری راځي؟ ځکه چې زموږ علاقې والی بده ګڼي. یاره زموږ کلي کې دا رواج نشته. څوک وایي زموږ مشران پرې خفه کېږي، څوک وایي زموږ کشران پرې خفه کېږي، او څوک څه وایي او څوک څه وایي. چې کله یو سړي دا خبرې شروع کړې که نه پوه شه چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري مکمل نه ده کړې او دی په اسلام کې پوره نه دی ورنوتی. بعضو مسلو کې لا دی بیا هم چوچرا کوي چې دا داسې او دا دغه.
چې کوم ځای کې د الله او د الله د رسول خبره راغله که نه هلته به ملک نه یادې هلته به ژبه نه یادې هلته به کیله او علاقه نه یادې هلته به رسم و رواج نه یادې الله رب العزت قرآن کې وی کله چې مؤمنانو ته حکم د الله او د الله د رسول راشي نو هغوی دقه وایي چې موږ واورېده موږ پرې عمل کوو موږ واورېده موږ پرې عمل کوو تابعداري د رسول الله وسلم به داسې کړي لکه حدیث کې راځي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک دا ډېره ناشنا قصه ده په توجه سره یې واورئ رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې خطبه کوله او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را روان نو رسول الله وسلم بعضو ملګرو ته د خطبې په دې منځ کې وویل کښېنئ بعض ملګري مسجد نبوي کې ولاړو نو رسول الله وسلم ورته ویل کښېنئ دا خبره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جومات نه بهر واورېده جومات ته نږدې خو لا راننوتی نو دغه خوله کې و د جومات په دې خوله کې و او دا خبره یې واورېده چې څنګه یې دا خبره واورېده په دغه ځای کې کښېناستو ولې ته په نور کې کښېناستې او په لاره کښېناستې وی رسول الله وسلم ووایي نو کښېنئ داسې تابعداري د رسول الله وسلم پکار ده حالانکې دا امر عبدالله بن مسعود ته نه و دا خو دنه جومات کې څه کسانو ته ده پکې دا معلومات هم ونه کړو چې یا رسول الله ته ماته وې یا رسول الله دا زه خو جونور دی او یا رسول الله دا خو لار ده او یا رسول الله جومات کې خو دنه زه اشتي ته ماته وې کښېنه بغیر د دې معلوماتو نه او تپوسونو نه هغه په پسې باندې کښېناستو مسلمان داسې تابعداري د رسول الله وسلم کوي او کله چې د خیبر غزا وه او رسول صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب رضی الله عنه جنډه ورکړه وی دا جنډه دا بیرغ دا واله دا به تا سره او لاړ شه د الله په نوم باندې او الله به فتح درکوي نو چې کله دی روان شو نو یو سوال یې په زړه کې راغی خو هلته رسول وسلم ده ته په هغه ټیم دا نصیحت وکړو روان شه او شاته به نه ګوري روان شه او شاته به نه ګوري روان شه او شاته به نه ګوري څه مطلب دی پښتو کې هم دا واضحه ده روان شه او شاته به نه ګوري معنی دا چې د هغه وخته پورې به واپس نه راځي چې څو پورې دي الله څو پورې الله تعالی فتح نه درکړي دا د دې مطلب دی الغرض دی روان شو په دې منځ کې دته څه پوښتنې ذهن ته راغله څه سوال یې ذهن ته راغی یو تپوس نو هغه ځای نه رسول وسلم ته آواز وکړو او واپس کېدو نه وی یا رسول الله زما یو تپوس ته تپوس یې وکړو یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم داسې تابعداري ټکي په ټکي دې ته تابعداري وایي ټکي په ټکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي شاته به نه ګورې هغه دلته به شاته نه ګوري حالانکې که دلته هغه شاته کتلی وی یا راغلی وی نو دا هغه واپس کېده نه دي د کوم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی دې ته تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا نیغه لار ده دا نه چې زما مخې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کېږي او زه چې دی خپل رسم و رواج ذکر کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کېږي او زه یم خلک به څه وایي پرېږده خلک به څه وایي سوچ دا کوئ چې الله به څه وایي ځکه چې موږ مخامخ کېږو الله ته ګورئ زموږ حساب کتاب هغه د الله سره دی زموږ حساب کتاب هغه د خلکو سره نه چې خلک به زموږ سره حساب کتاب کوي زموږ حساب کتاب د الله په لاس کې دی الله به زما نه تپوس کوي ما نه خلک تپوس نه کوي د قیامت په ورځ ګورې او خلک که دنیا کې زما په باره کې څه وخته پورې په ما څه عیبونه مو ولګوي که نه او زما په باره کې څه کمې ډېرې خبرې مو وکړي که نه او که څه وخته پورې په ما پسې کنځلې مو وکړي هېڅ خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي څوک چې الله راضي کوي او د الله په رضا کولو کې خلک خفه کړي نتیجه به دا راوځي چې الله به تیم راضي شي او دغه خلک به تیم راضي شي ولې به دا خلک راضي شي هغه دنه ناراضه وو هغه به دې سره راضي شي ځکه چې کوم رب چې دې لګیا دی راضي کوي د دې بندګانو زړونه دا رب په لاس کې دي دا بندګان به هغه به راضي کوي او څوک چې الله ناراضه کی او بندگان رضا کی نتیجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا راوځي الله خو ته ناراضه شو بندگان ته هم ناراضه شي نیغه لار دا ده چې ته به الله راضي کړې نیغه لار دا ده چې ستا به نظر په دې خبره باندې چې الله به څه وایي او زه کله دا هم په بعضو درسونو کې زه موږ له پکار چې د ماشومانانو تربیت هم په دې باندې کوو هغه داسې لکه کله زمونږ ماشومانان یو غلط کار وکړي که نه نو موږ باید ټکي استعمالوو چې هغه داسې نه چې ګناه ده خو د هغې نه ښه ټکي موږ سره شتي چې موږ استعمالولی شو مثال پهله درکړم یو مثال دا دی لکه موږ ماشوم ته دا وایو مه کوه
په دې کار سړی ښه نه ښکاري. دا جمله خرابه خو نه ده، دې جمله کې څه نقصان خو نشته که نه. ښه که د دې په ځای موږ درته ووایو چې مه کوه، دا کار حرام دی، یا د دې کار نه الله موږ منع کړي یو، دا کار منع کړي. د ده په ذهن کې دا خبره د وړوکوالي نه پاتې شوه چې زه به هغه څه کوم چې الله راته د کولو ویلي دي، او د هغه څه نه به ځان بندوم چې الله ته زه بند کړی یم، زما د خلکو سره کار نشته. که موږ بچي ته دا وایو که نه چې بچیه دا کار مه کوه، خلک به څه وایي، هم د دې جملې په ځای که موږ داسې ووایو که نه چې زویه یا لور دا کار مه کوه، الله به څه وایي، چې دی په دې ټکي باندې رالوی شي. ګوره موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي، عام پښتنو خبره کوم چې خلک به څه وایي، هغوی د خپلو مشرانو نه اورېدلي خلک به څه وایي، موږ هم دا وایو خلک به څه وایي. زه غواړم چې دا جمله موږ په دې نسل کې ختمه کړو چې دا خلک به څه وایي، او دا بدله کړو په دې باندې چې الله به څه وایي. سم خیال دی؟ دا جمله به غوره نه وي د دغې نه چې الله به څه وایي. الله به څه وایي یعنې زموږ ټول سوچ به دین دی. نو که چېرته څوک ناراضه کېږي هم ناراضه دې شي، نیغه لار دا ده چې ته به تابعداري د الله کې او د الله د رسول به کې. او یو خبره ته ذکر کوم، او دا خبره په دې زړونو باندې ولیکئ، صرف اورېدنه دي، په زړونو یې ولیکئ. د نیغې لارې په دنیا کې په نیغه لار باندې تګ، او په دنیا کې په کږه لاره باندې تګ، د دې تعلق په آخرت کې د یوې لارې سره دی. هغه څنګه؟ آخرت کې یو لاره ده، هغې ته پل صراط ویلی کېږي. موږ ټولو ته معلومه ده چې هغه د جهنم په شا باندې یو پل دی، یو لاره ده، په هغې به سړی تېرېږي. جنت ته د تلو بله لار نشته چې څوک پورې په دې لار نه تللی. او الله دې په هغه ورځ موږ واړوي سره زموږ د مشرانو کشرانو. په دنیا کې چې په نیغه لار روان وي که نه، په دغه پل صراط باندې به تېرېږي. دا یقیني خبره ده، دا خبره د الله او د الله د رسول ده چې په دنیا کې کم سړی په نیغه لار روان او په نیغه لارې خاتمه وشوه، آخرت کې دی په دغه لار باندې چې هغې ته پل صراط ویلی کېږي، دی په دې باندې تېرېږي. که موږ ته دا غواړو چې په پل صراط باندې تېر شو، نو دنیا کې به په نیغه لار باندې روانېږو. بله ګوره، که دلته کوږ ووږ شوي که نه، هلته نقصان جوړېږي. څنګه؟ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، او ډېر اوږد حدیث دی، او رسول صلی الله علیه وسلم پکې د پل صراط ته صفات بیانوي چې پل صراط دا دی دا دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي علیه کلالیب. یو خبره دا کړې ده چې د پل صراط چې دی د دې په دې غاړه باندې د اوسپنو کونډې دي، سیخان دي یا کونډې دي، چې هغه کله څوک رواني که نه، دا کونډه هغه ته واچولی شي، نو چې کله دې کونډه کې دی راګیر شي، دی جهنم ته ولېږي. دې پل صراط باندې دا کلالیب لګېدلي، دا کونډې لګېدلي دي. دا په دنیا کې هم په نیغه لار باندې کونډې شته. سړی وایي چې په دنیا کې په نیغه لار کې کونډې کوم ځای کې دي؟ دا شهوات، دا شبهات، دا ګناهونه، دا شیطان تابعداري، دا فحاشي، دا زناګانې، دا سود، دا دوکې دړکې، دا شرک، دا بدعات، دا خرافات، دا ټولې هغه کونډې دي کوم چې پل صراط باندې دي. امید دی تاسو اوس ښه پوه شوي چې دلته بچ شوې هلته بچ کېږي، چې دلته ګډوډ شوې هلته ګډوډ کېږي. که ستاسو دا خیالي چې موږ به الله ته دا وایو چې الله ما ته نیغه لار وښایه، الله به ما ته نیغه لار وښایي، او بیا به زه کمبل په خپل ځان باندې رواچوم او بالښت ته به ډډه ولګوم او اوده به شم. تو پاسم په نیغه لار نه. شیطان ابلیس په هغه وخت کې الله ته دا خبره کړې وه، کله چې آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله، لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یا الله زه به ګوره ستا دې بندګانو ته په نیغه لار کې کښېنمه، ګورې الله هم پرېښودو چې د خلکو د ایمانونو پته ولګي. په دې نیغه لار باندې موږ ته شیطان ځای په ځای ناست دی. په دې نیغه لار باندې موږ ته په دنیا کې د کونډې ځای په ځای لګېدلي دي. د دې نه به ځان ساتي. ځای په ځای موږ ته شیطان ناست دی. که د مانځه وخت راشي نو شیطان موږ ته زه لږ ساعت بعد د هغه کونډه ده چې تا رانیسې نیغې لارې ته دې نه پرېږدي، زه لږ ساعت بعد به وکړي، ځان نه به وکړي، او څه تختې خو نه. ښه زنانه ده، هغه کور کې دغه سوچ ورته راځي چې زه جمع سره خو نه کوم، او اخري وخت کې به وکړو،
رو دنه دا منځونه پاتې شي. که قرآن کولو کو تلاوت را شروع کو شیطان برا راشي، بس کله به اګرمي کو، کله به زموږ په ملا درد لازي، کله زموږ په سر باندې بوج راشي. دا هغه کلالیب دي، هغه وسپنې دي او هغه د شیطان چلونه دي چې تا رانیسي. که موږ کوشش وکړو چې یاره ځو د دین درس اورو یا دین بیانو، نو ذهن ته به م راشي یاره هغه پلاني خوا له م تله غواړي، هغه پلاني ما ته ویلي چې دا کار به کوو، او که دې ټیم کې موږ لږ چکر بازار کې ولګو او که داسې دې باغچې ته وځو سا پکې آزاد کړو. دا ټول د شیطان هغه وسوسې دي او چلونه دي او چالونه دي. ګوره که دا فیسبوک موږ کولاو کړو که نه، او دا یوټیوب کولاو کړو، دا ټیک ټاک یې کولاو کړي، نو دې ته به ګنټو ګنټو ناسي، نه چاله خوب ورځي، نه څوک ستړی کېږي، نه چاته کار رایادېږي، نه څوک یو سوچ کوي، نه څوک بل سوچ کوي. خو چې کله موږ دین ته کښېنو، کله موږ دینداري شروع کړو، کله د الله خبر راشي، کله د الله د پیغمبر خبر راشي، کله د قرآن او حدیث خبر راشي، بس بیا زموږ طبیعتونو ته ګوره، بیا زموږ سر باندې بوج هم راځي، زموږ طبیعتونه هم خرابېږي، موږ ته بچي هم رایادېږي، موږ ته ښځې هم رایادېږي، ښځو ته خاوندان رایادېږي، او موږ ته مور پلار رایادېږي، او مور پلار ته بچي رایاد شي، موږ ته ملګری رایاد شي، موږ ته بازار رایاد شي، موږ ته باغچه رایاد شي، موږ ته کاروبار رایاد شي. دا ولې؟ ځکه چې دغه دینداري نیغه لار ده، او په هغه نیغه لار تا ته شیطان ناست تا دغه نیغې لارې تا هغه نه پرېږدي. زما تاسو ته نصیحت دا دی چې په دې نیغه لار باندې ځای په ځای شیطان غواړي چې تا دوکه کړي، خو دوکه پرې نه شي. دا دینداري نه ده، دا قرباني ده. څنګه قرباني ده؟ دا دلته چې اوس موږ ناست یو او زه ناست یم تاسو سره، او تاسو ناست یو، زموږ دا خویندې میندې موږ ټول ناست یو دلته. دا قرباني غواړي. څنګه قرباني غواړي؟ ته به ډېر کارونه پرېږدې، شیطان به تا ته ډېر ډېر څه وایي، ته به هغې له توجه نه ورکوې، ته به نور هم داسې بعض، اگر که زه ورته دا سختې دا ټکې ویل مناسب نه ګڼم، موږ به څه یو، موږ به څه سخته تېره کړې، خو بعض داسې تکلیفونه به برداشت کړې. دا ته د شیطان مقابله کوي، همیشه به د شیطان مقابله کوي. او الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې شیطان ستاسو دشمن دی، فاتخذوه عدوا، دشمن یې وګڼئ. فرق دی په دې کې چې یو سړی په خوله وایي چې شیطان زما دشمن دی، او یو سړی دشمن ګڼي. څنګه؟ یو په خوله وایي شیطان زما دشمن دی، یو لګیا دی د شیطان سره مقابله کوي، وایي زما دشمن دی، نو مقابله کوي. که تا ته پته ولګیاسي چې فلانې کیدای شي ستا په کور باندې حمله وکړي، ستا دشمن دی، ستا سره د پوخانو دشمني را روانه، تا نه مړي کړي، تا ته مړي کړي دي. ښه، تا ته پته لري چې دا سړی په ما باندې د دې هېڅ پته نه لګي، هر وخت حمله کولی شي. ته به څه کوې؟ ته به د کور څوکۍ کې، ته به هر وخت ځان سره اسلحه ساتي، ته به ځان بلکل بیدار ساتي، ځکه چې ته یقیني د دغه دشمن سره مقابله کول غواړي. ښه، موږ د شیطان سره څنګه مقابله کوو؟ صرف په خوله باندې وایي شیطان، نور چې شیطان راته څه وایي هغه منو. نو نیغه لار که غواړي چې الله ته پرې ورسوي، او که غواړي چې په دې نیغه لار پاتې شي، او که غواړي چې نیغه لار درته ښکاري شي، نو د شیطان به مقابله کوئ. هر وخت د الله نه سوال کوئ چې الله ما ته هدایت وکړي. دا خبره یاده کړئ هر وخت، یوازې منځونو کې نه. رسول الله وسلم به د الله نه هدایت غوښتو، د انبیاو دعاګانې داسې دي چې هغوی به د الله نه هدایت غوښتو، صحابه کرامو به هدایت غوښتو. موږ کې هر سړی هدایت ته محتاج دی. په دې به خفه کېږئ نه، اکثر پښتانه په دې غوسه کېږي، ته ورته الله ته هدایت وکړي، بس په دې غوسه شي، ولې ما نصیحت چل. موږ هر وخت هدایت ته محتاج شو، موږ هر وخت هدایت ته محتاج شو. ما نه ورځ یو کس تپوس وکړو، ما ته یې ووي ته چې دا وایې چې موږ کې هر سړی هدایت ته محتاج دی. یو سړی په هدایت باندې یي، په نیغه لار روان یي، نو دی څنګه هدایت ته محتاج شو؟ او په نیغه لار دی روان دی، نو دی نور د الله نه څه غواړي؟ نو جواب د هغې دا دی، نیغه لار د الله نه غوښته او په نیغه لار سړی دی د الله نه څه غواړي؟ جواب یې واوره، دی د الله نه دا غواړي چې یا الله په نیغه لار یمه، خو د مرګه پورې مې په دې نیغه لار وساته، ځکه چې د سبا هېڅ پته نه لګي. سبا به زه په دې لار یم، نه به یم د الله ته پته. نیغه لار باندې دا سړی دی، خو دی بیا هم الله ته ما ته نیغه لار وښایه. دی د الله نه دا غواړي چې زما دا هدایت ډېر کړه، ځکه چې هدایت د ټولو خلکو یو شان نه دی، د چا هغه لږ دی، د چا هغه ډېر. نو هر وخت د الله نه هدایت غواړئ د خپلو بچو دپاره،
د خپلو ښځو دپاره، د خپلو خاوندانو دپاره، د خپلو میندو پلارانو خپلوانو دپاره، او خصوصا زما دلته دا نصیحت میندو خویندو ته دا دی، زمونږ په دې زنانو کې یو دا عیب د دوی خیري ډېرې کوي. حالانکې دا په دې ډېرو اکثرو زنانو د ټولو زنانو دا یو عیب دی چې دوی دا لعن او طعن او خیري دا ډېرې کوي، حدیث کې راغلي، خو زمونږ دا بیا ډېرې زیاتې کوي. نو که د دې خیرو په ځای موږ بچو ته دا وایو چې الله دې تا ته هدایت وکړي، الله دې تا پوه کړي، یو ورځ به الله دا دعا قبوله کړي او دغه بچي ته به هدایت وشي، دغه بچی به په نیکه لار روان شي. دغه شان پلارانو ته زه دا وایم بچي ته که ډېر زیات غوسه شي نو د خیري په ځای د بدو ردو ویلو په ځای ورته داسې ووایه زوی الله دې تا پوه کړي، الله دې تا ته هدایت وکړي. او حدیث کې راځي چې د مور پلار دعا نه رد کېږي. نو دعا نه رد کېږي او تا دعا ده وکړه چې الله دې تا ته نیغه لار وکړي، یو ورځ به ورته الله نیغه لار وکړي او الله به په هغه نیغه لار روان کړي. نو دا یو څو خبرې چې تعلق یې ساتو د نیغې لارې سره، الصراط المستقیم، اگر که خبرې ډېرې زیاتې دي خو دا یو څو خبرې دي او مختصر وي او ما کوشش ته وکړو چې موږ په اسانه طریقې سره پوه شو او الله رب العزت دې موږ ته نیغه لار وښیي او الله دې موږ په نیغه لار روان کړي او الله رب العزت دې موږ په نیغه لار باندې د مرګه پورې ساتي او الله رب العزت دې زموږ دا هدایت ډېر کړي او الله دې چېرته موږ کږې لارې ته نه اړوي او الله رب العزت دې په پل صراط باندې موږ تیر کړي او الله دې موږ ته د آخرت هغه سختې اسانې کړي او په آخره کې زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو وخت ورکو، ستاسو د محبت مننه او ستاسو د محبت ما سره الفاظ نشته چې هغه زه تاسو ته ووایم، او ستاسو د محبت زما سره چې دی د الله دپاره دی او زما د محبت چې تاسو سره دی هغه د الله دپاره دی او د قیامت په ورځ رسول وسلم حدیث کې ووایي داسې خلک به د الله د عرش په سوري کې ولاړ الله دې موږ ته د قیامت په ورځ د الله د عرش سوری نصیب کړي. او بله خبره اخرني دا ده چې زما دا دوره دا 4 ورځې ده، یعنې دا پروګرامونه 4 پروګرامونه دي، باقي 3 په جوماتونو کې دي، هغه به تاسو ته کوم ملګری به راته وضاحت وکړي، اوس به ورته بیان کړي، هغه واورئ چې کوم ځای کې سبا بیان دی، بل ورځ بیان دی او بیا لا بل ورځ بیان دی. نو زه ستاسو خواله میلمه راغلی یم او د میلمه قدر کول خو دغه چې میلمستیا وله سړی په کور کې وکړي، زه هغه میلمستیا نه یادوم، هغه میلمستیا الله دې ستاسو کورونه ستاسو بیټکونه الله دې آباد ساتي. زه دلته دا میلمستیا غواړم چې ما دلته صرف 4 ورځې دي او 4 ورځې دا میلمستیا غواړم چې زما دې بیانونو له او دې وعظونو او نصیحتونو له به راځي انشاءالله. زه دلته په مخه نه یم چې دلته په مخه یم، زما روزمره درسونه دي، خو دا یو موقع راله او انشاءالله کوشش به دی پر روان ژوند کې که الله توفیق راکړو چې کال کې 6 میاشتو کې یو چکر به لګي چې زه به تاسو وینم تاسو به ما وینئ، نو دا دی چې د یو بل نه به هم خبرېږو او په ایمانونو کې به هم انشاءالله زمونږ زیاتې راځي. نو صبر وکړئ، دغه ملګرو نه تفصیل واورئ چې دا پروګرامونه په کوم ځایونو کې دي چې بیا هغې ته ځان په ټیم راورسوئ. الله رب العزت دې ستاسو دا راتله قبول کړي او الله رب العزت دې زمونږ دلته دا جمع کېدل دا د جنت ته د تلو ذریعه وګرځوي. او کوم وروڼه او خویندې چې نه دي خبر، ډېر به نه خبر، نو هغه تاسو خبر کوئ او د ځان سره نور ملګري راولئ، وروڼه راولئ، خویندې راولئ، ځکه چې هېڅ پته نه لګي الله چاته هدایت په کومه خبره وکړي او که چاته الله هدایت ستا په ذریعه وکړو نو دا به ستاسو دپاره لوی اجر شي. الله رب العزت دې زموږ دا کوشش او محنت قبول کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.